د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. الله دې وکړي چې روغ اوسئ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه دي کله چې سکواډ یا 40 لوبغاړي د دوبۍ کم لپاره انتخاب شو تر څو غوره به یې سریلانکا ته ولېږل چې د 53 ورځو لوبو لپاره یو د هغې څخه سلیم صافی و چې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه او ټول د کرکټ بورډ چارواکي په هغه باندې پړ او ملامت اعلان شو چې ولې ورلډ کپ کې هغه ته نه چانس ورکړل شو او کله چې ورلډ کپ خلاص شو نو هغه د 40 لوبغاړو کې هم ځای نه لري. بېلابېل خبرې او ګنګوسې خپرې شي. د ګوربس په اړه باندې هم ویل کېده کوم ورځ باندې چې سکواډ یا لوبډله دوبۍ ته لاړه هغه ورلډ کپ نه په دې خوا افغانستان ته نه راغلی، هغه افغانستان ته راغی. دا څه مسله ده. مونږ معلومات وکړل او په دغه تړاو مو درته دغه ویډیو برابر کړې ده چې تاسو پوره تفصیلي په دې باندې پوه کړئ چې اصلي کیسه څه ده او څه پېښ شوي دي. نو که تر اوسه مو مومن سپورټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او ملګرو سره شریک کړئ. راځو د ویډیو په لور باندې. زموږ څومره معلومات دي کرکټ بورډ ته 2 دوسیې رسېدلي دي. دواړه ډسپلن دوسیې دي. رحمان الله ګوربز ویل کېږي چې ټریننګ ته یا لوبې ته نوښت راغلی دی، بیا یې له روزونکي سره او له منیجر سره خوله هم والې ده او د همغې وجې نه هغه ریپورټ شوې ده او کرکټ بورډ کې په دې باندې اوس خبرې روانې دي چې څه کېږي له ګوربز سره. دغه راز د سلیم صافي په اړه ویل کېږي چې د هغه هم کوم غیر اخلاقي کړنه کړې ده چې د همغې وجې نه دوسیه دومره ګټه شوې نه ده. کرکټ بورډ په لاس کې اخیستې ده چې دا یو ښه کار کرکټ بورډ کړی دی. نه یې ده پرېښې چې د اسټرالیا حکومت یا د اسټرالیا چې کوم قانون دی هغه پرې لاګو شي او دوسیه یې راوړې ده افغان کرکټ بورډ ته او دغه دوسیه اوس د افغانستان کرکټ بورډ کې تر تعقیب لاندې ده. زما څومره معلومات دي دواړه ډسپلن دوسیې دي. کیدای شي ښایي په رحمان الله ګوربز باندې نقده جریمه ولګول شي، کیدای شي سلګونه ډالر یا له زرو نه هم زیات ډالر په هغه باندې جریمه ولګول شي، خو خپلو کورنیو او داخلي لوبو ته کولی شي چې په اسانۍ سره ادامه ورکړي. د سلیم صافي په اړه باندې چې زه څومره معلومات لرم هغه دا دي چې کیدای شي څو میاشتې نیولې تر څو کلونو پورې هغه له بندیز سره مخ شي او دا به د افغانستان کرکټ لپاره یو غټه جټکه وي، غټ ګزار به وي. ځکه سلیم صافي په اړه باندې داسې ویل کېږي چې هغه په افغانستان کې اوس وخت کې تر ټولو تیزترینه اوچت قد لرونکی بالر دی. ډېر زیات ریپوټیشن، ډېر زیات نوم سره راغلی و نړیوال کرکټ ته ورلډ کپ ته واخیستل شو، خو شروع کېدو نه مخکې د هغه کریر لاندې روان دی. په دې کې د نوموړي غلطي ده، د هغه د ټیم غلطي ده، د منیجر غلطي ده، هر څه چې و. نو سلیم صافی زموږ نه د یو څه وخت لپاره تلونکی دی چې افغانستان کې خدمات ترلاسه نه کړی شي. خو کوم وخت چې خدماتو اخیستلو ضرورت و وخت و هلته مونږ ورلډ کپ کې ولیده چې یوه لوبه ان تمریني لوبه هم مونږ سلیم صافي ته ورنه کړه. نو دغه پېښ شول. دغه راز که د ګوربز په اړه باندې وویل شي داسې ویل کېده چې هغه د کورنۍ سره دلدل لپاره راغلی دی، خو ښایي دغه هم یو حقیقت ولري. خو ویل کېږي چې هغه 2-3 وارې کرکټ بورډ ته غوښتل شوی دی او د خپلې رویې په اړه باندې چې کوچ یا روزونکي سره او منیجر سره یې څه تېر شوي دي په اسټرالیا کې د هغې په اړه باندې پوښتل شوی دی، پوښتنې دې شوي دي او د هغې په اساس به اوس فیصله کېږي. دا چې څه وخت فیصله کېږي کرکټ بورډ څه وایي دا به وخت ثابته کړي، خو زمونږ معلومات هغه څه و چې تاسو سره مو شریک کړل. په دې هیله چې دواړه ګوربز او سلیم صافی دواړه دغې قضیې څخه بری راووځي، هیڅ کوم داسې څه نه وي کړي. او څرنګه چې سلیم صافي خپله په فیسبوک پاڼه باندې یا خپل لیکلي یو ته کرکټ بورډ ویل دي چې ولیکه چې زه انجر یم یا زخمي یم، یا هغې نه وړاندې داسې ویل کېده چې ولې په سکواډ کې نشته، ولې په کیمپ کې نشته، چې هغه کورني مشکلات لري. یا د ګوربز په اړه باندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې وویل شو، دفاع ترې وشوه چې هغه کورنۍ سره د لیدلو لپاره راغلی دی، د کپتانۍ اخیستلو لپاره نه دی راغلی. نو خدای دې وکړي چې همدغه خبرې صحیح وي، زمونږ خبرې زمونږ معلومات ټول غلط وي، مونږ غلط ثابت شو، دوی سم ثابت شي او هیڅ داسې کوم معلومات چې دغه حقیقت ونه لري. خو یو څه چې ډېر زیات مهم دی هغه د منیجرانو په اړه باندې باید بحث وشي. دا ورته قضیې څو ځلې وړاندې هم شوي، انټي کرپشن اینډ ډسپلین کمیټو ته راجع شوي دي چې زیاتره وخت کار د منیجرانو نه هم خراب وي او منیجران چې څومره توجه باید جونیئر لوبغاړو ته وکړي هغومره توجه جونیئر لوبغاړو ته نه کوي. زیاتره سینیئر لوبغاړو باندې ډېر زیات د دوی فوکس وي، هغوی سره په اطاقونو کې او د هغوی سره په میلو کې
نو دغه مسلې را پیدا کیږي. نو په کار دا ده چې کرکټ بورډ د لوبغاړو ترڅنګ ځینې اصول او ځینې مقررات او ځینې مجازات په منیجرانو باندې هم وضع کړي ترڅو دوی خپل مسؤلیت ته ډېر زیات متوجه اوسي او د سینیر لوبغاړو په پرتله باندې جونیئر ته ډېر زیات توجه ورکړل شي، ځکه ځوانان لوبغاړو ته هېڅ پته نه لګېږي چې د کوم ملک د چې دوی روان دي د هغلته کلتور څه دی، هلته حساسیتونه څه دي، هلته دغسې مشکلات ولې لوبغاړو ته مخامخ کېدای شي. دوی باید د هغې په اړه باندې ډېر زیات پوه اوسي، آګاه اوسي. نو په دې هیله چې انصاف وشي، په دې هیله چې مکافات مجازات ټول اداره کې چې کله لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبېږي امتیازات اخلي، اتلان ورته ویل کېږي، تورونه کوي، امتیازات اخلي، نو باید دلته مجازات هم شتون ولري او ښه خبره ده. او په دې هیله چې انصاف وشي دواړو لوبغاړو سره، چې که سزا یې په کار باید سزا ورکړل شي او که بری کېدای شي باید بری شي. نو تر بیا مو لوی العمل.